ته چې کله د الله نوم والې نو خو الله به پکې برکت اچي، ځکه چې کوم کار د الله په نوم سره شروع شي ستاسو څه خیال دی که برکت وي که نه به وي به پکې. هر کار چې شروع کې د الله په نوم یې شروع کوه چې الله پکې برکت واچي. بله دا چې ته الله ته خپله عاجزي راښکاره کړي چې یا الله کمزوری یم، چې څو پورې تا زما مرسته نه کړي نو زه دا کار نشم کولی. عاجزي ده. بسم الله، الله دا د الله هغه نوم دی چې بیا د دې دپاره ته هغه نور او نومونه او صفات ذکر کړي. دا د الله داسې نوم دی. ځکه بعضو علما وی اسم اعظم هغه نوم چې دعا کې یاد کړی شي او هغه دعا الله نه رد کوي نو هغه اسم اعظم دا دی الله. او د هغوی دا خبره د نور علماو نه مضبوطه ده څوک چې نور نومونه ذکر کوي. نو دا ډېر عظیم الشان نوم دی او دا د اله نه اخیستی شوی د اله معبود ته وایي، د چا چې بندګي کیږي. او دا هغه نوم دی چې یعنی ماشوم په وړوکوالي کې دې سره عادت کیږي. او دا هغه نوم دی چې د دې په یادولو سره د مؤمن زړه ته سکون رسي. او دا هغه نوم دی چې کله یې موږ یاد کړو نو زموږ غمونه زموږ نه هیر شي. او دا هغه نوم دی چې کله یاد کړو نو خوشحاله شو. او ولې به نه خوشحالیږو، ولې به زړه ته سکون نه رسي؟ او دا زموږ د رب نوم دی او دا زموږ د معبود نوم دی. او دا هغه نوم دی چې صرف د الله دپاره خاص دی. لکه بعض نومونه داسې دي چې هغه د الله هم دی او مخلوق له هم ایښودی شي، اګر که فرق پکې هغه صفت کې. لکه اوس د الله یو نوم دی الرحیم، مهربانه. نو ته داسې هم ویلی چې دا پلانی انسان رحیم دی، مهربانه دی. بیا فرق شتی په مهرباني د الله کې او په مهرباني د مخلوق کې. خو نه، مهربان الله هم دی، مهربان هغه هم دی. دا شان د الله نوم دی الکریم. نو ته داسې ویلی چې یاره پلانی انسان کریم دی. خو بعض نومونه داسې دي چې هغه مخلوق دپاره نشي ویلی بلکل. لکه یو دا نوم دی الله، یا الرازق رزق ورکوونکی، یا القهار، یا الجبار. دا د الله خاص نومونه دي، دا ته د مخلوق دپاره نشي ایښودی. الرحمن الرحیم. الرحمن او الرحیم د دې عامه ترجمه چې کېږي چې کومه عامو خلکو ته یاد هغه دا چې عام مهربانه او خاص مهربانه. اصل کې الرحمن او الرحیم یعنی دواړو کې د الله صفت ذکر شوی د رحمت. نو ځکه بیا بعضو علماء وضاحت داسې کړی چې د الرحمن مطلب عام مهربانه، الرحیم مطلب خاص مهربانه. نو الله عام مهربانه دی په څاروو، په ځناورو، په درندګانو، په مارغانو، په پیریانو، په کافرانو، په مسلمانانو، په انسانانو. او چې کوم ځي ته نظر چورلی هلته د الله رحمت او مهرباني ویني. او داسې څوک نشتی په دې دنیا کې چې هغه د الله د رحمت نه بهري. نو الله عام مهربانه دی. او ځکه ګوره قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې دی چې الله په عرش د پاسه دی او عرش پرې ټولو مخلوقاتو د پاسه دی. نو الله وی الرحمن علی العرش استوى. بل نوم یې نه ذکر کړی لکه الرحیم یې نه دی ویلی، الرحمن. نو الله په دې ټولو مخلوقاتو د پاسه دی، په عرش د پاسه دی، څنګه چې دا شان سره ښایي. نو هغه عام څنګه چې په دې مخلوقاتو ټولو د پاسه دی دقې شان په دې ټولو مخلوقاتو مهربانه دی. نو ځکه الرحمن نوم ویلی دی.